په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرژوبلې په اړه وروستي ارقام خپاره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي پیښو د مدیریت ادارې PDMA تازه راپور ښیي چې د روانو بارانونو او سیلابونو پر مهال تر اوسه 406 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 240 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست له 15مې تر دې دمه د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله 3526 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې 1570 کورونه په بشپړ ډول نړېدلي دي. په مړو کې 315 نارینه، 55 ښځې او 40 ماشومان شامل دي. تر ټولو زیات تلفات په بونیر کې شوي چې 313 کسان پکې مړه شوي او په صوابۍ کې 40 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. نورې سختې پیښې په DA خان، سوات، باجوړ، مانسهره، شنګله، دیر، بټګرام او نورو سیمو کې رامنځته شوي دي. PDMA د ضلعو انتظامیې ته لارښوونه کړې چې د متاثره شویو سیمو د خلکو د ژغورنې او مرستو چارې ګړندۍ کړي. دغه راز د ادارې په وینا د بارانونو موجوده سلسله به د اګست تر 30 نیټې پورې په وقفه‌ایي ډول روانه وي.